کله چې پاکستان افغان هوایي حریم نقض او پر وړاندې د اسلامي امارت مجاهدینو انتقامي غچ واخیست، پاکستاني لوري بریدونو ته مخه کړه. په یو شمېر ولایتونو کې خبريالان او ورزشکاران په نښه کړل. ننګرهار کې ورزشکاران د پاکستان وروستي بریدونه غندي چې پکې د کرکټ لوبغاړي او خبريالان په نښه شول. دا موږ په سخت ټکو باندې غندو، زه یو افغان او د کرکټر بایز باندې ځکه چې دا نه دي کول په کار دغه چې د زموږ د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابولی شي او دا د دوانو په زیان باندې دي او په نړیوالو باندې زما دغه غږ دی چې دغه په سخت ټکو باندې او د دې څېړنه وکړي ځکه چې دا زموږ د وطن او د خلکو لپاره ستونزه ده او دا داسې راتلونکي کې هم نور مشکلات هم راوړولی شي د دوانو هیوادونو ترمنځ. دوی بیا له نړیوالو غواړي چې د دغو بریدونو پلټنه وکړي چې پکې بې ګناه خلک په نښه شول. دا کوم چې د پاکستان زمونږ د کرکټ لوبغاړي شهیدان کړي د ښه کار نه دی کړی، ورته ځکه سیاست پورې تړاو نه لري او په دې باندې موږ ډېر خفګان او ډېر خواشیني یو چې زمونږ د کرکټ لوبغاړي شهیدان شوي دي. ډېری وخت کله چې پاکستاني لوري له افغان ځواکونو سره په جګړه اوړي، پاکستان په قصدي ډول کوشش کوي چې عامه ځایونه او د خلکو د اوسېدو کورونه په نښه کړي.